السلام علیکم ورحمت الله خراغلاس میډیسن ان پښتو ویت فیاض یوټیوب چینل تا که تر اوسه مو زمونږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زمونږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو. د کالونډي سیرپ د دې فواید څه دي، د دې نقصانات څه دي، دا په څه کې استعمالیږي، د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کالونډي سیرپ چې دی دا یو ملټي نیشنل کمپنۍ مارټنډو جوړ کړی دی او کوم چې د ماشومانو لپاره، د زنانو لپاره او د سړو لپاره یو ډیر فایدهمند د طاقت شربت دی. کوم کسان چې کمزورتیا ولري، بدن یې وده نه کوي، بدن یې کمزوري، نو د هغې لپاره دغه یو ډیر بهترین سیرپ دی او د دې په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن دی. کو ګورو موږ نن سبا په کورونو کې اکثر ماشومان چې دي هغه چپس او پاپړ او دغه شیان ډیر زیات خوري او دې سره د دو بدن کې هغه زیړوالی ښکاري، بدن یې کمزوری وي، بدن یې وده نه کا او نو دې دپاره که دغه سیرپ استعمال شي نو د ماشومانو وده به ورسره شروع شي، د ماشومانو هډوکي به مضبوط شي او د ماشومان به ورسره په وده او په غټوالي باندې هم شروع وکړه. نو دا یو ډیر بهترین سیرپ دی کالونډي سیرپ چې دې کې هغه کیلشیم او منرلس او ویټامین D3 مهمې فارمولې شاملې دي او دا ډیر بهترین شربت دی. کوم کسان چې هغه ستړی احساس کوي، ستړي کیږي زر، بدن یې وده نه کوي، بدن یې کمزوری وي، نو د هغې دپاره دا یو ډیر بهترین شربت دی او موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې څوک هم کوم ستونزې او مشکلات ولري، بدن یې وده نه کا، کمزوری وي، هغه کولی شي چې د دې استعمال وکړه. نو دا ډیر بهترین سیرپ دی. همداسې که ماشومان وي نو هغه کولی شي چې په ورځ کې یو چمچه استعمال کا په ماړه باندې، او که کوم کسان غټ وي نو هغه کولی شي چې سهار ماښام 2 چمچې په ماړه باندې استعمال کړي. نو انشاءالله چې دغه سره به یې بدن وده وکړه، بدن به یې ترقي وکړه او د کمزورتیا احساس چې کم کا او بدن یې وده نه کړه نو دا به ورسره ختم شي. نو دا ډیر بهترین سیرپ دی، یو ملټي نیشنل کمپنۍ مارټنډو جوړ کړی دی چې په دې کې ویټامین D3 ده، منرلز دي، کیلشیم دي او دغه د طاقت فارمولې دي کې شامل دي. که پرایس ته راشو هم د کالونډي سیرپ پرایس هم ډیر مناسب پرایس دی او دا په 400 کلدارې باندې یو شربت دی. نو پرایس هم مناسب دی او په هر ځای کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې د دې استعمال وکړئ. له تاسو دوستانو څخه بیا هم یوه هیله کوو که تر اوسه مو زموږ چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چې دغه چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ځکه زموږ پوره هڅه او کوشش وي چې کومې ایټمې او کومې دواګانې چې په روزمره ژوند کې استعمالیږي نو هغه ستاسو مخې ته راوړو او تاسو ترې فایده واخلئ. نو تر بلې ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ. د خپلې روغتیا او خپل ځان پوره خیال وساتئ. د الله تعالی په امان ښې چارې.